بسم الله الرحمن الرحیم. یو ځل بیا راغلاست په کوم ځای کې چې موږ مخکې درس پرېښی و، دا ځل راځو نوي درس ته چې هغه درس موږ د هوم مینو پورې د هوم ټاپ پورې تعلق لري. په هغې باندې موږ کلیک په هوم باندې دلته راځو. موږ د پاراګراف تر عنوان لاندې چې کوم کټګوري موږ لرو د هغې څخه استفاده کوو. دلته موږ پاراګراف داسې دلته وګورئ چې کله په هره بټن باندې موږ ودرېږو یا درېږو هلته موږ ته یو ټول ټیپ ورته وایي یا یو څه معلومات رادا کوي. دا څه کوي دلته که چېرته موږ داسې یو پاراګراف ولرو، پاراګراف څه ته وایي؟ د څو جملو یا د څو کلمو ګروپ ته وایي. یعنې څو جملې چې په یو کاغذ په مخ لیکل شوي هغه یو پاراګراف ورته ویلی شي. یو کلمه شوه، کلمو مجموعه جمله شوه، د جملو مجموعه چې شو پاراګراف جوړېږي. نه مستلزمان کار نه ده. په معمول ډول باندې موږ پاراګراف کې څه حالتونه لرو. لومړی تر ټولو مهم موږ تاسو لپاره څه دي؟ تاسې دلته وینئ. موږ فقط په کوم حالت کې موږ سیټینګ شوی ده، یعنې لیفت ټو رایټ، یعنې موږ د ښی نه د چپ نه ښی طرف ته موږ خپل پاراګراف لیکل. یعنې په معنا ده که لاندې موږ راشو دلته موږ هر څه لیکو. داسې ګور تاسې وینئ موږ په دغه ته روان یو، د چپ نه ښی خوا ته روان. This is my homework فرض مثال. موږ ته کوم خوا ته لاړلو؟ د چپ خوا ته لاړلو. اوس عین کلمه موږ لیکو، خو دلته به موږ څه کوو؟ برعکس به لیکو. موږ صحیح شو. اوس موږ کومې خوا ته ځو؟ د ښی نه چپ لا طرف ته ځو. خو موږ this is my homework and د جملې ته زه ادامه ورکوم and this is not my last homework. ګوره اوس چې کله دا نوې جمله ما ولیکله دا کومې خوا ته راغله؟ د ښی نه چپ طرف ته حرکت وکړه. نو په پاراګراف کې دغه لاندې چې کوم موږ څه وینو، دغه دوه بټنې یا درې بټنې چې موږ وینو، د څلورمې بټنې په شمول باندې موږ څه وینو؟ دلته پاراګراف کې موږ د ښی نه چپ ته، چپ نه ښی ته او بل سنټر کې موږ وښیو. فرض مثال عنوان موږ لیکو. عنوان باید په کوم ځای کې معمول ډول باندې چې کله عنوان لیکل کېږي معمول ډول باندې عنوان په وسط کې وي. نو دې بټن نه موږ استفاده کوو چې عنوان موږ ته چېرته راولي؟ منځ ته راولي. لومړی بټنه چپ نه ښی طرف ته، منځنۍ بټنه منځ ته، درېیمه بټنه د ښی نه چپ طرف ته. بله څلورمه بټن دلته لرو. څلورمه بټنه کې موږ دلته جسټیفای لرو، یعنې هغه اندازه ګیري چې دا په معمولا په یوه خط کې دا تاثیر خاص نه ښیي خپل، دا باید دا رقم ته خط موږ ولرو. تاسو ښه متوجه یاست. دلته ښه ورته وګورئ جملو ته. لومړی خط مو څومره اوږد ده؟ تر دې سره دوم خط مو کوم ځای کې؟ دلته درېیم مو کوم ځای کې؟ دلته. نو دا یو پاراګراف یعنې څو جملې چې موږ سره ولیکو ټکی مو کېږو تر څو پورې چې موږ انټر نه وي وهلی یا نوې جمله مو نه وي شروع کړې تر هغې پورې دا په یو پاراګراف باندې حسابېږي. فرض مثال دلته ګورئ زه د باندې څه کوم اپلای کوم؟ جسټیفای یا دغه په باندې اپلای کوم. جسټیفای موږ ته وایي جسټیفای. وینئ ټول خطونه برابر کړل سره، مګر هغه خطونه برابر نه شول ځکه دلته دغه خط د پاراګراف پای ده او دغه خط د پاراګراف شروع ده، یعنې یو پاراګراف باندې تاثیر ګذاري. فرض مثال دلته زه راکته شم دا مکمله صحه پاکه کوم تصفیه کوم یا مکمل زه د منځه ویسم دغه بل دوم پاراګراف ورسره صحیح شو. داسې ښه اوس تاثیر وګورئ. ګوره ټول مکمل موږ ته ونیول په یو خط کې نه هغه اخرین خط چې کوم ځای کې ټکي ښول شو پاراګراف ختمیږي هلته موږ ته څه کړی ده؟ پاراګراف کې تفاوت ښودلی. اوس تاسې ښه متوجه چې کله د انټر توکمل ته په باندې وهم په کیبورډ نه انټر مې وواله دلته څنګه شو؟ پاراګراف د موږ څنګه شو؟ جدا شو. بل دلته موږ لرو بولټس. بولټس په څه معنا باندې؟ بولټس موږ معمول ډول باندې نقطې ته وایو. نو ګوره فعلا نن حالت کې ده. نن حالت یعنې هېڅ دې نه وي پکې، خالي دې وي. فرض مثال موږ لیست جوړوو. لیست کې موږ فرض مثال عمومي لیست ده، په هر لیست کې بیا واړه لوبغاړي اچوو. د هر لوبغاړي فرض مثال خصوصیات دي، خبره اوږدوو. نو بل خواته په هر یو چې موږ ګوره کلیک کوو موږ پاراګراف کې څه کوي؟ هماغه علامه ورکوي ورته. تاسې ښه ورته متوجه اوسئ کومه علامه چې موږ ته ضرور وي دلته. نو دلته موږ د ضرورت په اساس باندې د دې څخه هم استفاده کولی شو. موږ راځو فرض مثال دا بولټ ورته انتخابو، معمول دا نه استفاده کېږي. اوس د دې نه وروسته چې موږ هر پاراګراف جوړو تاسو ښه متوجه اوسئ. انټر کلمه بټن په کیبورډ باندې هم موږ ته نوی پاراګراف سر راکوي، د بولټ سر راکوي. نو ته ادامه ورکوو. فرض مثال this is بل څه نمبرینګ ده. کریټ نمبر لیست. کله چې موږ فرض مثال لکه عین شاید هم لکه بولټ غوندې کار کوي، مشکل نه لري، ستونزه نه لري. نو موږ
بولټ په شی باندې تبدیلې په نمبر باندې تبدیلې تاسو ښه متوجه اوسئ وینئ دا ولې دواړه بدلیږي ځکه دواړه د یو بل په تسلسل کې دي که چېرته هغه بیل پاراګراف وای دا بیل پاراګراف وای نو موږ ته څه کول راځو یو ته مکمل بیل جوړو دا مکمل کاپي خو موږ مخکې نه کار اخیستی دا ټول موږ څه کوو کاپي ورته وایو چې کاپي مو ورته ویلې کاپي دنه لاندې راځو دلته موږ څه کوو دا ټول پیسټ کوو پیسټ مو که دا ځل دپاره موږ داخلو په 1 2 3 باندې دته دلته وایو دغې نقطې ته چې دا دې څنګه شي یو شي موږ سره بل هم ورته انتخابو په خپل لاس باندې 2 ټکی بیا د ټاپ بټن وهو چې دا دې پورې څنګه تعلق پیدا کړي اوس راځو ادامه ورکړو ګورئ هغه نه بیل شو دات نه بیل شو سره که چېرته موږ په یو مسلسل خط کې انتخاب کړی وای سره هم دا موږ ته مثلا اوس زه بل جمله لیکم نو اوس ګورم د دریو کې راغلی چې هر دفعه موږ ته اضافه کوو څلور اتومات راخلي دا د پاراګراف په برخه کې هغه ضروري لارښوونې دلته فرض مثال موږ یو بل شی لرو چې هغه هم موږ سره په بعضې وخت کې مرسته کولی شي کله ناکله داسې پیښیږي چې موږ د مشکل سره مخ کېږو چې دا خط مو لیکم یو بل ته ډېر نږدې یعنې فاصله پکې ډېره کم وي هغه د موږ د دغې بټن څخه هلته ګوره ته لاین اینډ پاراګراف سپیسینګ د باندې چې کله موږ کلیک وکړو دلته موږ څه کوو دا څه تاثیرات کتلی شي ګوره څومره فاصله زیاته او کمه کېږي په فرض مثال موږ دا ځل یو نیم په پام کې یا 2 په پام کې نیسو عین پاراګراف عین مشکل څه ستونزه نشته پکې خو دلته چې لاین سپیسینګ دی د لاینونو ترمنځ کومه فاصله د خطونو ترمنځ هغه کمه ده په دې بل کې زیاته ده همداراز تر ټولو نه مهم چې کوم راځي د موږ د پکې decrease indent to move the paragraph closer ګوره ته موږ څه کوو د باندې ودرېږو دلته کومې خواته دا وړاندې لرېږو سره ښه ورته متوجه تاثیر څه ده ګوره پاراګراف یې چېرته ویوړ یعنې د خط لومړي سر ته دې باندې څه کوو فقط پاراګراف کې موږ هغه سپیس د پاراګراف انتخابو چې پاراګراف یا نوی پاراګراف د موږ کوم ځای شروع شي نږدې شروع شي یا د خط سره معادل شروع شي ګوره دا دومره خاص تاثیرات نښې خود ضرورت په وخت کې دا هم موږ ته ضرورت پیښیږي چې موږ د فرض مثال دې حالت ته راولو ګوره تاسې د خط ته که متوجه اوسو په دغه نقطه کې فرض مثال موږ غواړو چې ډېر خط په یو صفحه کې ځای په ځای کړو نو بیا څه ضرورت لرو دومره ساحه ته موږ له لاسه ورکړو یا دغه ساحه موږ بې ځای مصرف کړو نو دا څه کوو یو قدم شاته راځو دلته ودرېږو په پاراګراف باندې فقط یو قدم دا شاته راخلو ګوره څومره ساحه موږ دلته خوشې کړله دا دی تر ټولو نه مهمه خبره اوس دلته موږ ته چې هغه معمولا زموږ ملګري اکثره وخت داسې اشتباه کوي چې کله د په پښتو باندې لیکنه کې په پښتو کې انګلیسي لغت راشي نو هغې کې دې غټه ستونزه را مخامخ وي فرض مثال زه راځم دلته د پښتو خپل کیبورډ چې تبدیلوم پښتو ته نو اوس دلته راځو یو څه لیکنه زه کوم دلته زه لیکم پکې فرض مثال دا کورس د هغه چا لپاره فرض مثال داسې یو څه لیکم چا لپاره وړاندې کېږي چې د اوس دلته زه راځم د انګلیسي کلمه لیکم دلته کې چې هغه څه ده مایکروسافټ ورډ ده ګوره دې خواته خیز راشي دا غټه ستونزه موږ ته جوړوي مایکروسافټ ورډ سره بیا ته پښتو ته تبدیلېږم آشنایي نه لري ته لیکم ورته سې آشنایي نه لري ګوره زموږ جمله مکمله خرابه سوه علت څه ده پکې اکثره وخت زموږ ملګري زموږ دوستان چې کله داسې دا اشتباه کوي موږ ته د داسې مشکل سره مخ علت چېرته ده پکې هېڅ ستونزه نشته زموږ غټ کار نه ده فقط پاراګراف نه دلته د پیج لیاوټ چې موږ مخکې ته د درس ویلی وه هغه څنګه کې تبدیل دي فرض مثال لاندې ته راځه جمله په خپل ځای باندې لاندې راکوزېږم دلته څه کوم مکمل تاسو ښه فرق وګورئ دغه دوه بټونه کې دلته چې ودرېږئ لیټ ټو ریفټ ټیکسټ ډایرکشن ډایرکټ د ټیکسټ چې کوم موږ لیکو د هغه د چپ نه ښی خواته وي موږ چې نه پښتو خو ښی طرف ته ده دغه بټن باندې کلیک کوو تاسې ښه متوجه اوسئ
فقط په دې کې تاسو ښه متوجه څنګه ده په دې کې څنګه ده. اوس همدغه جمله زه څه کوم کاپي کوم دوم ځل دپاره راځو څه خاص نشته دی فقط موږ تاسو ویلي چې کاپي دلته هم ورته وایو چې پیسټ. خو دلته مو ته ستونزه داسې پیدا کړله چې دلته اوس موږ په مغزه کې موږ فارمټ موږ د پیسټ مو په یاد وي موږ سورس فارمټینګ مو هم په پام کې نیولې خو سورس فارمټ موږ لپاره په کار نه و. دلته موږ څه کوو فقط دا بټن باندې کلیک کوو. اوس تاسې وګورئ جمله څومره ښکلې شوه. دا کورس د هغه چا لپاره وړاندې کیږي چې د ورډ مایکروسافټ ورډ سره موږ د انګلیسي سره څه وکړو مایکروسافټ ورډ سره آشنایي نه لري. نو دا و تر ټولو نه مهم ټکي په پاراګراف کې. دلته اوس فرض مثال د شیډینګ په نوم باندې یو څه دغه ده چې موږ څه کوو خط شات یعنې مکمل کرښې ته که دلته ولو که موږ یو ټکی هم لیکلی وي دا مکمله خط مکمل پاراګراف ته موږ څه کوي پس زمینه یا شاته او تیزه یو رنګ اضافه کوي ورته ښه متوجه اوسئ. بعضې حالتونو کې خپل اتومات فونټ رنګ هم بدلېږي او تاسې لیدلی شئ دلته کې کله ناکله ضرورت کېږي چې موږ د فرض مثال عنوان ته یو شاته یو بیکګراونډ ښکلی غوندې بیکګراونډ څنګه کړو په پام کې ونیسو. فرض مثال سور انتخاب هم دلته شین انتخاب هم هر یو چې مو انتخاب کړو سور انتخاب چې لږ برجسته وي. ګورئ تاسې خط مو تر دې چې پورې ده او بیکګراونډ کې مکمل خط راغلی. نو اوس که فکر دی موږ تاسو په یاد وي موږ په دې ساحه کې هم هایلایټ ورته ویلي هایلایټ یعنې د یوه لغت په خاطر باندې دلته راځم اوس فرض د یو لغت نه هایلایټ وم یا دوه لغت هم مشخصه ټکی یا د مایکروسافټ نه څه کوو هایلایټ یې کوو. ګورئ تاسې دا مشخص یو ټکي باندې تاثیر ګذاره ده او پاراګراف کې چې کوم دا د شیډینګ په نوم باندې دغه کمانډ ده مکمل په پاراګراف باندې. اوس دا پاراګراف نه دا شیډینګ څه کوم نه ورته نو کلر هیڅ کلر مو په کار نه ده دا چې وخت موږ ساده پاراګراف موږ څه کوي په لاس راځي. بل دلته موږ پاراګراف ته بارډرز ورکړو. راځو دلته فرض مثال بارډر په پام کې اوسئ تاسې ښه وینئ باټم بارډر یعنې یو بارډر ټاپ بارډر په سر باندې بارډر لیفټ رایټ نو بارډر او ټوټل بارډر. دا په کوم وخت په کارول کېږي فرض مثال که موږ یو جدول جوړو باټم بارډر تاسې ښه تاثیر لیدلی شئ چې لاندې خواته یو خط اضافه کوي پاراګراف ته البته پاس چې کو پاس خواته یو خط اضافه کوي لاندې چې ورته دلته ګورئ د انتخاب شوي دي چې کله انتخاب شوي رنګ بدلېږي زموږ لیفټ بارډر صحیح شو لیفټ بارډر مو هم څنګه شو انتخاب شو رایټ بارډر مکمل تکمیل شو. غواړو لاندینی خط ایسته کړو په همدې شکل باندې موږ کولی شو د ټولو نه ضرورت په وخت کې موږ ته استفاده کړو آل بارډر و مکمل بارډر موږ ته آوټسایډ بارډر دا نورو باندې زیات بحث نه کوو چې آوټسایډ بارډر فرض مثال بارډر دغه نښه موږ ته ښیي چې نښه د خپله خط دی د پاراګراف له محاوطې څخه بیرون وي که داخل وي که وسط کې وي سره هغه بعدي موضوعات دي چې په هغې باندې زیات ځان نه ستړی کوو تاسې خپله هم پریکټس وکړئ سره. نو تاسو ته ښه وخت غواړم هیله ده چې موږ سره تاسې پاتې شئ او زموږ د دغه سیزن آخري ویډیوګانې هم وګورئ تر څو تاسې مشکلات حل شي موږ سره. نو تاسې هر وخت کومه ستونزه لرئ مشکلات لرئ نو بدون د کوم مشکل څخه په کمنټ کې موږ سره خپل ستونزه شریکه کړئ تر څو موږ تاسو ته رسیدګي وشو کولی. ښې چارې ښه وخت